السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او د مایکروسافټ ورډ څلورم درس تاسو ته وړاندې کوم. رابه سو درس به شروع کوم. نو دغه هم کوم قسمتونه چې وله دغه موږ خلاص کړل. فقط یو ځای که پاته وي چې وګورو یورې دلته لیکم. افغانستان موږ ولیکئ او غواړو څو کافي ایرونه واخلو. نو راځو کټ او کافي او پرمټ دا مخکې مې ویلی و، خو پیسټ ځینې قسمتونه دغه ځای کې پاته دي چې دا به هم تاسو ته اوس ووایو. نو راځم دا سلیکټ کوو او غواړم کافي کړم، دا مه کوئ پاراګراف کافي کوم. نو که چېرته موږ بیا وغواړو بیا پیسټ کړو، که داسې پیسټ کړو نو کوم رقم چې یو رنګ هم ورکوو، دې ته یو رنګ ورکوو، سایز یې غټوو او دا څه شي شو پرمټ لري دغه پاراګراف. نو موږ راځو دلته کوزې بیرته پیسټ کوو. که دغه باندې پیسټ وکړو نو موږ ته به کوم هغه فورمټ به یې هم راواخلي، کوم فورمټ چې دلته دا رنګ او سایز او هر څه به یې کوز موږ ته پیسټ کړي. او که دغه کوز به که دا او دا دواړه ساده پیسټ کوي، که دا پیسټ کړو نو موږ ته به خاص هغه لیکنه کوم اصلي نورمال حالت کې چې وي هماغه به موږ ته څنګه کې راولي. نو هغه سټایل او شی به یې موږ ته څنګه کوي نه اخلي. یورې کافي راځو دې ځای کې څنګه کوو، وینو چې هغه فقط هغه نورمال حالت کې موږ ته پیسټ کړه، کوم سټایل چې و دا یې موږ ته وانخیسته. نو بیا هم راځو او دا پیسټ کوو. دلته هم دا دواړه تقریبا یو کار کوي. نو دا باندې هم تاسو پوه شوئ. او وروسته له هغو راځو چې لرو ښه کټ مو ویلو، کافي په فورمټ. دغه مې یو بیا درته ښیم. نو دوستانو که موږ وغواړو چې دغه لیکنه هم په دغو سایز، په دغو فورمټ، په دغو رنګ کې موږ ته راسي بدون له دې نه چې یورې ولاړ سي سایز یې وګورو د هغو. که اوس غواړو دغو ته موږ همدا رنګ او سایز ورکړو، څنګه به کوو؟ یورې دلته راځو ګورو سایز یې څو ده، 14 ده. رنګ یې کوم رنګ ده، دقیقاً کوم کود رنګ ده. نو دا ډېر وخت موږ نه اخلي. نو دلته به دا سلیکټ کړو. نو ښه سلیکټ او دلته به څنګه فورمټ ووایو او بیرته به راسو دا بروس علامه ورباندې ښکاره سوله. نو هر کوم ته چې دغه فورمټ ورکوي هغه به څنګه کې سلیکټ کړي، هغه به څنګه کې سلیکټ کړي. ښه وانخیسته باید یورې دا مخکې موږ سلیکټ کړی وي او فورمټ ووایو. دلته ما دا ماوس کار نه کوي، سم خراب ده. راځم د کمپیوټر له خپل ماوس کار اخلم.
پام دې ده. نو که غواړو دغو بل ته هم دا فرمټ ورکړو نو باید یو وارې بیا څه کار وکړو، دلته سلیکټ کړو او فرمټ اوکې کړو. وروسته له هغو بروس کله روښان شه ورسره له ماوس سره دغو باندې اوکې وکړو او راسو دا تر دغو ځایه پورې ګورو چې هماغه فرمټ دغو پاراګراف ته هم ورکوو. نو دا هم څه فرمټینګ پرنټر کار وشو. او وروسته له هغو راځو دغو هم کې داسې څه شی نشته چې موږ نه پاته وي. نو راځو فایل ته. په فایل کې خو دا ځینې معلومات د خپل معلومات دي او نیو چې غواړو یو نوې صفحه خلاصه کړو نیو به وي دغه کوم چې دا سپینه صفحه ده موږ کولی شو له دې نه دا صفحه خلاصه کړو نوې تازه صفحه او هر څه خپل کار ته ادامه پکې ورکړو. او ځینې سټایلونه دغه تیار جوړ شوي دي که نیټ مو وصل وي نو تاسو به خپله دا بیخي زیات سټایلونه دي چې جوړ دي همهغه خلاصولی شئ او تغیرات پکې راوستی شئ نو هم ګټه ورنه اخیستی شئ. راځو اوپن ته. کوم شی چې موږ مخکې ثبت کړي وي دلته نو هغه مثلا د ښوونکي د ورځې په مناسبت دا یو فایل ثبت ده. که زه وغواړم چې دغه خلاص کړم ډبل کلیک ورباندې کوم دا موږ ته خلاصېږي صفحه کې ځکه فرمټډ شی ده هغه ورد باندې ده ورد کې لیکل شوی ده په ورد کې سیف شوی ده. بل شی لرو سیو لرو. کوم فایل چې موږ ولیکه دا سیو کله چې موږ ووایو دس پی سي په دغو کمپیوټر کې غواړئ ثبت کړئ په ډاکومنټ کې ډیسکټاپ باندې او که نه په یو بل ځای د کمپیوټر کې غواړئ ثبت کړئ په یو بل ډرایو کې نو دلته به هغه ځای ورته وټاکئ هر ځای کې ثبتوئ. اوس مثلا دا فایل ثبتوم تاسو ښه متوجه شئ ډیسکټاپ باندې او نوم غواړم یو نوم ورکړم مایکروسافت ورډ دا لیکم او فرمټ ورډ ډاکومنټ راځي اتومات دا سیو کوو دا سیو شه. نو کله چې موږ سیو که تاسې متوجه شئ چې اول درس کې موږ ویلی وو کله چې فایل ثبت شي نو د ډاکومنټ 1 یا ډاکومنټ 2 په ځای باندې مو څه شی راسي مایکروسافت ورډ کوم نوم چې تاسې فایل ته ورکړی وي همهغه به راسي دا هم راغی. او بیا راځو فایل ته سیو سیو برخه خلاصو سیو از سیو او سیو از فرق څه ده سیو فرق دا ده چې په یو نام باندې ذخیره کیږي ثبتیږي موږ ته او سیو از دا ده چې په دوو نامو باندې. اوس موږ کولی شو یو فایل خو هم ثبت کړو مایکروسافت ورډ باندې موږ کولی شو دا بیا هم ثبت کړو که دغو کې کم تغیرات کله راولو نو بیا هم کولی شو په بل نامه یې بیا ثبت کړو او که داسې وي چې تغیرات پکې راولو فقط سیو باندې بیا وکښېږدو هم د هغو په سر باندې بیا ورثبتیږي او که تغیرات پکې راولو غواړو په بل نامه یې ثبت کړو دغه فایل موږ سره دوه فایلونه شي نو کولی شو له سیو ازه ګټه واخلو. اونې درایو داسې ده انټرنټ کې ذخیره کیږي سرور باندې ذخیره کیږي دا کوم چې د مایکروسافت ورډ یا مایکروسافت کمپنۍ یو هاست یا سرور لري نو دغو ځای کې موږ ایمیل او شی ورته ورکړو نو دا کوم فایلونه دي موږ په دلته انټرنټ کې هم ساتلی شو او ذخیره کیږي کله چې بیا په بل کمپیوټر یا بل وخت کې بیا ایمیل ورکړو بیرته له هغه ځایه اوپن کوی خلاصوی شو. نو راځو پرنټ پرنټ ته دا صفحې ما لیکله دا صفحه کې ما خط لیکلی ده موږ ته هم دلته څنګه شو معلوم شو په کوم سایز کې په 250 سایز کې اصلي صفحه کې موږ ته 100 په 100 کې ښکارېده خو دلته په 250 ځکه چې نور نوشتې دي ورسره او دا د پرنټ د صفحې په رقم باید موږ ته معلومه شي. ښه کافي که غواړو چې له دغو نه موږ څو کافیانې وباسو 10 کافیانې نو موږ به دلته څنګه کړو 10 به ولیکو او کله چې پرنټ باندې اوکې وکړو 10 دانې مسلسلې کافیانې به موږ ته پرنټ کړي. او پرنټر دلته به موږ کوم پرنټر چې لرو او پرنټر مې انسټال کړی وي نو دلته به راسو دا مهم ده چې هغه نوم د تاسو د خپل پرنټر باید دلته وټاکئ هغه باید دلته وټاکئ او وروسته له هغو پرنټ بټن باندې اوکې وکړئ تر څو تاسو ته ورغه پرنټ کړي. او کاته راځو سیټینګ دی پرنټ ته پرنټ آل پیج که دا موږ ته انتخاب وي نو هر څو صفحې که موږ ولرو دلته او پرنټ باندې اوکې وکړو ټولې صفحې به موږ ته پرنټ کړي
او که راسو ښه فرینډ سلیکشن چې اوس ګل ده نو بیرته موږ شاته وګرځو موږ به ورته ووایو فقط دغه قسمت دا دوه پاراګرافونه موږ ته څنګه که پرنټ که په دې صفحه کې بیرته به ورسو فایل ته او پرنټ به اوکې کړو دلته به راسو سیټینګ ته دلته ګورو چې اوس روښانه شه نو که موږ پرنټ سلیکشن باندې اوکې وکړو فقط هغه دوه پاراګراف چې موږ سلیکټ کړي وو هماغه به موږ ته پرنټ شي نو بیرته له دې برخې نه ځو هغه سلیکشن یې څنګه کوو لرې کوو بیا راځم فایل ته پرنټ او په پرنټ کې کرنټ پیج کرنټ پیج هغه صفحې ته وایي کوم چې موږ ورباندې ماوس درولی وي نو موږ چېرته په دغو صفحه کې که ډېر صفحې ولرو نو موږ په هره صفحه کې ماوس ودروو همهغه صفحه به موږ ته څنګه کړي پرنټ کړي بیرته راځو همدغه اولنۍ صفحه کې موږ ماوس درولی ده نو که اوکې وکړو نو دا دومه صفحه داسې موږ ته معلومیږي دا موږ ته نه پرنټوي فقط هغه اولنۍ صفحه موږ ته څنګه کوي پرنټوي نو بل راځو کسټوم پرنټ کسټوم پرنټ چې کله اوکې کړو دلته ورته وایو 1/5 مثلا 5 صفحې لرو له یوې نه ونیسه تر 5 ټولې 10 صفحې لرو موږ هلته پورته مو لیکلي 10 صفحې لرو 10 نو هغه له هغو نه غواړو موږ فقط اولې نه تر 5مې موږ ته پرنټ شي نو دا به ورته ولیکو او موږ ته به څنګه شي پرنټ به شي وروسته له هغو راځو ښه نو راځو پرنټ اون ساید دغه په هغه وخت کې استفاده کیږي استعمالي چې کوم پرنټرونه دا خاصیت ولري چې یوه ورقه په دواړو خواو باندې چاپولی شي هغه پرنټرونه کم دي او خلک کم استعمالوي چې یوه ورقه کله چاپوي او دواړو خواو ته یې چاپ وکولی شي نو په هغه وخت کې بیا دا څنګه کیږي استفاده کولی شو ښه او وروسته راځو دغه نو دغه په هغه وخت کې استعمالولی شو چې کوم موږ دلته لرو څو کافیانې ښه 10 کافیانې باسو او موږ ورته وایو که دغه چیرې انتخاب که اولنی وټاکو نو موږ ته به څنګه کړي اوله پرنټوي بیا دومه درېیمه څلورمه تر 10 ورقو پورې ورې پرنټوي بیا مثلا دلته موږ 2 صفحې لرو او کافیان هم 10 دانې انتخاب کړي دي نو که اولنی وټاکو موږ ته یې ورې اوله صفحه هم پرنټوي او دوهمه هم پرنټوي تر 10 پورې او که دا ورته وټاکو په دغو کې بیا یې ورې اوله صفحه 10 دانې پرنټوي بیا وروسته راځي دومه صفحه 10 ورې پرنټوي نو ځان ته کېږي او وروسته له هغو راځو ورقه که چېرته غواړو ولاړه او پرته یې چاپ کړو په دې رقم باندې چاپېږي او وروسته راځو سایز یې د ورقې ټاکو په کوم رقم کې A4 کې A5 کې خو مختلف سایزونه دلته پکې شته نو معمولا او ډېر خلک یې چې کاروي څه شی ده A4 ده A4 ورته ټاکو او A5 ده نو A5 بیا نیمایي د A4 راځي همداسې او A6 بیا تقریبا نیمایي د A5 A5 راځي نو داسې نور مختلف سایزونه دي پکې چې موږ تاسو کولی شو او عموم چې ډېر خلک یې کاروي هغه څه ده A4 ده چې په دې سایز کې راځي او وروسته له هغو نورمال مارجین لرو نو دغه که یې دغه وټاکو نو ګورو چې نوشتې څنګو ته ډېرې ولاړې او ډېره نوشته په یو ورقه کې ځایېدی شي دا نورمال حالت ده او دا ټول سایزونه دي په هر سایز کې که وغواړو موږ هغه انتخابولی شو او په همغو رقم څنګه کېږي چاپېږي موږ ته او وروسته له هغو راځو نو اوس موږ A4 انتخاب کړی ده A4 ورقه ده او موږ غواړو په A4 کې 2 دانې موږ ته څنګه شي چاپ شي
همدغه لیکنې دوه ځایه یعنې په دوو صفحو کې په A4 ورقه کې چاپ شي په دې رقم باندې. نو دا ټاکو او که څلورو چاپ شي دا ټاکو. تر څو پورې لرو موږ؟ تر 14 پورې. 14 پیجه په یوه A4 کې موږ کولی شو څنګه کړو راولو. نو بېرته راځو همهغه اولنۍ یوه ټاکو. دا هم فرینډ شو دوستانو. دا درس تر دې ځایه بس ده او تر راتلونکي 5م درس پورې په الله جل جلاله سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.